پښتانه وی په خدای توکل کوه. دا توکل لفظ زمونږ د پښتنو د توکل نشته دی. په خدای پاک توکل سمانا په الله اعتماد کوه، په رب العالمین باور کوه، او الله ذوالجلال تخپل کار سپاره. توکیل عربی لفظ د اصل کې تفویض ته وایي، یو شی چاته سپارل. نو چې چاته یو شی سپارې ته په هغه اعتماد کې، په هغه باور کې، په هغه یقین کې. لکه دنیا کې دی چې څوک تاله په عدالت کې د مقدمې پیروي کوي، هغه ته خلک وکیل صاحب وایي. دته ولې وکیل وایي؟ ځکه تا خپل کار هغه ته وسپاره چې زه خو نه پوهېږم او ته پوهېږې زما دا مدعا ده، دا به جج سره ثابتې. نو کار دې مو ورته وسپاره او اعتماد دې م پې وکړه، ځکه ورته وکیل وایي. نو عموما زمونږ خلک د دې یو غلط مقصد اخلي. هغې وي په خدای توکل کوه، زهر پراتی وي دا خوره مړه وي، په خدای توکل کوه. ډاکټر ورته وایي دا شی به نه خورې، د دې نه ستا پرهیز دی. چې تا دا سړی میلمه که ورته ورته وایي دا وخوره، وایي نه ما ته ډاکټر ویلي دي چې زما پرهیز دا به نه خورې. دې ورته وایي نه مړه بس په خدای توکل کوه خوره. په دې م پوه کړم وروڼو، داسې به نه کې انسان له خدای عقل ورکړی دی، انسان له خدای سترګې ورکړي دي، انسان له خدای پاک دماغ ورکړي دي. دی به خپل اسباب خامخا استعمالوي، دا به نه وي چې د سبب نه استعمالو. زه به یو مثال درکم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو ځل یو صحابي راغی، جمعات ته د مانځه وخت و. چې څنګه راغی نو اسپې د جمعات د دروازې مخکې پرېښوده، وایي زه په الله مې وسپارله، په الله توکل او باور. چې مونځ یې څنګه وکړو د مانځه نه فارغ شو، نو اسپې نه وه. نو حضور پاک لیا اوښه یا اس په خیر. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا صحابي راغی، اوښه وخه. نو رسول الله مبارک ته د الله رسول زه خو په اوښه رالم، د مانځه وخت و، ومې نه تړله او دقه ځای مې په الله وسپارله، او الله ته مې ووایي چې تی وکیل شه، خدای تا ته مې وسپارله. او چې رالم هغه اوښه خو نشته چې درتلې ده. نبی علیه السلام ورته وفرمایل وی تا به تړلې وه نو بیا به په خدای سپارلې وه. نو دې کې څومره لوی سبق دی چې تا له خدای سترګې درکړې، تا له الله دماغ درکړل، تا له خدای لاس درکړل. د دې څه مقصد شو؟ اسباب ستا په لاس کې دي، ته به خپل سبب استعمال کړي. اوښه به وتړې، د هغې نه پس هم امکان لري چې غلی بوځي، د هغې نه پس هم امکان لري چې دا پړې وشلی وتښتي، د هغې نه پس هم امکان لري چې بل څوک یې خلاصه کړي چې دا دلته څه کوي ورېږه خوا کومې او دا هلاکه شي. د هغې نه پس امکان لري چې بیماري پرې راشي او دا مړه شي. نو ته خپل کار وکړه، د الله کار الله ته پرېږده، خپل کار خدای ته مه پرېږده. که یو سړی وایي چې د ما دا ځمکه را او دا مې په خدای وسپارله، راله به غنم کوي، نو خپل کار خدای ته مه سپاره. الله تعالی دا کار درکړی چې ځمکه باڼې، بیا به هغې کې تخم کرې، سره به ورته اچې، بیا به هغې ته باقاعده وبخور کې، که د ګوډ ضرورت یې نو ګوډ به وله کې. دا ستا کار دی. اوس هغې کې غنم ټوکول دا د الله کار دی. په هغه وږي کې زیات غنم پیدا کول د الله کار دی. د ګلی او د آفت او د قرنګي د زول او د طوفان نه بچ کول دا د الله کار دی. نو ته خپل کار کوه، الله ته خپل کار پرېږده. نو اوښه تړې نه په خدای مې وسپارله، زهر درته پیالې کې پراته دي او ته ویې لکه راشه وبس کارو په الله به وسپارم، په خدای اعتماد، په خدای باور. نه، ته خدای نیکبخت عقل خدای درکړه، دا زهر خدای پیدا کړی د مرګ دپاره دي. نو د مرګ شی استعمالوي، خدای به مې بچ کوي. داسې نه ده پکار. ته به خپل اسباب استعمال کې، خدا په دې اسبابو به باور نه کې، دا به د سوچ او دا به د فکر او دا به نظریه چې په دې اسبابو کې به طاقت الله چي. د دې اسبابو داسې مثال دی د مانو، لکه یو سړی
د اوبو نلکر استرا روستره دا دیګین یا د ګیس د سوی ګیس پیپې روستره خپل کورتا دقه بس سبب دی دا سبب د دې اوبو د دې پیپ او د دې ګیس د دې پیپ یا د بجلی تارې روستره دا سبب نو دا لارې ستا په لاس کې دي تا لارې جوړې کړې اوس ګیس تا لاس کې نه دی که هلته نه ګیس وي خو رابه شي او که ګیس دي نه به راځي که شاته نه بجلی وي په دې تار کې به راشي که بجلی نه نشي راتلی که شاته اوبه په ډیګی کې وي خو په دې پیپ کې به راشي که اوبه دي نه به راځي نو زما او ستا کار دقه پیپ لګول دي لاره جوړول دي دا پیپ لګول دي د بجلی دپاره لار جوړول دي تار خورول د اوبو دپاره لار جوړول دي پیپ اچول د ګیس دپاره لار جوړول دي چې ته پیپ ورته ولګې او کنیکشن ورکې باقي که هلته بجلی او ګیس اوبې راځي به کني نه به دقه رنګې زموږ ستاسو کار لارې جوړول دي ډاکټر له به لاړ شم علاج به ته وکړم ډاکټر صاحب ماله دارو راکړه او ماله علاج وکړه بس دقه زما یو لار جوړه کړه د خپل بیماری د لرکولو اوس په دې لاره باندې د شفا راوستل زما کار نه دی د رب العالمین کار نتیجه خدای ته سپاره سبب ته استعمالوه نتیجه الله ته سپاره بس د الله خوښه ده که نتیجه پې مرتب کوي او کار دله کوي ښه پخه او که نه کوي نو د خدای خوا ته بیا به دله نه کوي ډېره موده مخکې یو ځای کې आज हम लोग ये रॉब्लॉक्स का ये वाला गेम करेंगे। ये बहुत ज़्यादा जो है ना मशहूर है, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी आज इसको कर ही लूँ। तो आज हम लोग ये प्रिजन वाला गेम करेंगे। प्रिजन वाले गेम में मुझे ना बहुत कुछ पता है क्योंकि मैं इसको पहले एक दफ़ा खेल चुकी हूँ। रॉब्लॉक्स के बहुत सारे जो है ना हेटर्स नहीं, मतलब फेवरेट वाले गेम्स है। मुझे रॉब्लॉक्स वाले गेम्स बहुत पसंद होते हैं। ओह नो, बहुत मेहनत से इसमें तो मैं बार बार ही आउट होंगी, पता था। नहीं, इससे नहीं, ये गेम होता ही नहीं है कभी। ये मैंने आधा खेला था, आधा मैंने नहीं खेला था क्योंकि उसके बाद ये बहुत हार्ड हो गया था, इसीलिए मैं इसको खेल भी नहीं पाई थी। इसीलिए मैं इसको आज खेलूँगी और आज हम लोग प्रिजन एस्केप करके ही रहेंगे।